سلامونه خوږو نازنینو ملګرو، هیله ده چې تاسو راته ښه وئ، جوړ وئ، ژوند زندګي مو ښه وي. نو نن زه تاسو ته په دې ویډیو کې یوه ضروري خبره یادول غواړم چې هغې ستونزې سره زه مخامخ شوی یم، نو هیڅ د حل لار ورته نه پیدا کېږي. بیخي زیات کوشش مې وکړ، ان د ګوګل له کمپنۍ هغې نفرو سره مې انلاین چټ هم وکړ، نو هغه هم ماته پاتې راغلل وی چې والا مونږ څه نشو ویلی، خو تاسو انتظار وباسئ، که چېرته مونږ حل پیدا کړو نو دغه ستونزه به در هواره کړو. نو تاسو باید دغې ټکي ته پام وکئ، د دې په خاطر چې زما د ستونزې په قسم ستاسو ستونزه هم نشي، نو تاسو بیا مشکله ده چې دغه ستونزه تاسو حل کړئ، ځکه چې تر اوسه پورې زه پاتې راغلی یم. نو باید تاسو مخکې دغې ستونزې ته د پای ټکی کېږدئ. وایي پښتو کې یو متل دی چې میاشت د لاس په اول کې نیول کېږي. نو تاسو هم باید کوشش وکئ اول دغه ستونزه حل کړئ. که حل مو نه کړه نو زما په شانتې به بس بیا افسوس کوئ او خبره به درنه ورانه وي. نو دغه خبره هم درته ښیم، او بل یو ښه زیری دغه درته وایم چې اوس په افغانستان کې ډېر زر بیخي زر پین اخیستل کېږي، دومره زر سره بیخي د سترګو هغه د چا خبره چې د سترګو په رپ کې راځي. نو اوس پین هم افغانستان ته راځي، ماشاءالله میاشت یو نیمه میاشت وخت نیسي نو پین راځي. او بله خبره دغه بانکي سیستم هم همدا سیستمونه لري چې پیسې په افغانستان کې واخیستل شي، ځکه پرون ما هغه سیستم برابر کړ، جوړ مې کړ. او بله خبره دغه هغه ملګري چې غواړي موږ سره په اډموب کې کار وکړي، مطلب موږ ورته اپلیکیشن جوړ کړو او یا هم ګروپیز اپلیکیشن ورته جوړ کړو، نو هغې لپاره یو ښه زیری دغه دی، که چېرته څوک کوم ملګری غواړي چې موږ سره په ګروپي اپلیکیشن کې کار وکړي، نو هغه یو ګروپ کې موږ 6 نفره اچوو، نو هغه 6 نفره که چېرته هغې نفره پیدا کړل، مطلب یو ګروپیز ډول شو، یو ملګري شول سره، نو هغې لپاره موږ ډېر تخفیف لرو، ځکه چې تقریبا چې موږ هغه حساب ورته وکړو یو 80-80% تخفیف موږ ورکوو هغې نفر ته. او که چېرته یوازینی ځاني اپلیکیشن څوک غواړي هغې لپاره هم تخفیف نیول شوی دی په پام کې، ځکه چې اوس خبره ډېره ښه شول، ځکه چې اوس افغانستان کې هم پیسې را ایستلی شي. نو موږ کوشش کوو زیار وباسو خپلو هیوادوالو ته تر څو هغه ګټه وکړي، له نړۍ سره سیال شي. نو که موږ پښتانه که څه هم پوهېږي نه، ځکه یو ورځ ما پوسټ کړی و په فیسبوک کې چې مطلب دغه ډول سیستم دی، زه د ورځې د 15-40 ان تر 500 پورې ډالر اخلم. نو یو راته په کمنټ کې د نر زوی لیکلی وی چې ته ماته قرآن وکړه چې دغه رښتیا دی که دروغ دی. نو دلته موږ په پښتنو باندې به په قرآن منې یا به د ټوپک په زور یوه خبره منې، همداسې ولکه در سره ومنې. نو بس دوی ته د الله هدایت وکړي تر څو زموږ هیوادوال ترقي وکړي. نو دلته یوه خبره دغه ده چې موږ باندې خو څه جوړ مه کړې، څه را باندې جوړ مه کړې، هغه خلکو یا نړیوالو چې جوړ کړي د هغې په استعمالو موږ نه پوهېږو چې هغه اوس څه ډول موږ استعمال کړو، څه ډول ګټه ترې واخلو. نو دلته خبره داسې سره ګډه وډه ده، نړۍ ته چې وګورئ، نړۍ خلکو ته چې وګورئ، بس په کورو کې ناست په همدغې نیټ په واسطه کاروبار سټارټ، او کوم شی چې اخلي یوازې په نیټ کې ولیږي کور ته ورته راورسېږي. او چېرته موږ افغانانو ته چې دغه خبرې وکړي چې دا ډول سیستم دی په خارج کې، دا ډول نیټ استعمالیږي، هغه درته وایي چې ولکه بیخي ومنه ماسې دروغ وایي، اعصاب دې خراب شوي دي، ژر د عصبي ډاکټر ته ورشه. نو دا ډول خبرې دي. نو خلکو خبرو پسې چې وګرځي، هغه مولا نصرالدین خبره به ترې جوړه شي چې ویلې چې دی و او ښځه و په خره باندې دواړه سپاره و روان و، نو خلکو ورته چې هو دا ظالم وګوره دواړه پرې سپاره دي، سپرلي پرې کوي. بیا نو دی په پښو غریب روان شوی و، ښځه یې خره ته ورجګه کړې وه، نو بیا وایي چې دغه اوس ښځې ګوره ښځه په خره ورته روانه ده او دی په پښو پسې ځي، بیا دی ورخته. نو دا ډول سړی په یوه کې هم نه پرېږدي، نو ویډیو غوټېږي او لویېږي، نو بیا هم تاسو باندې مصرف زیات راځي. هغه غلطي درته ښایم چې هغه غلطي باید تاسو ونه کړئ. نو را به شئ اډموب به خلاص کړئ، اډموب نه اډسنس به خلاص کړئ. ګورئ ماته اوس دغه یو میسیج راکوي چې د هغې میسیج حل نشته چا سره. که کومو ملګرو دغه ویډیو زما وکتل هغې سره دغه حل و، نو لطفا دې مونږ سره په کمنټ کې مرسته وکړي، راته کمنټ دې وکړي چې تر څو دغه ستونزه مونږ هواره کړو، ځکه چې زړه سړی ورته خفه کېږي. اوس ګورئ دلته
زما اکاونټ کې بیلانس کې څومره پیسې دي وګورئ $369 زه بیلانس کې لرم. دین دغه مطلب زما دي ماته کېښودل شوي دي یوازې چې زه هغه کوم بانکي ادرس ورته اډ کړم. خو ګورئ تاسو چې کله اډموب جوړ کړ مخکې له دې چې تاسو ته پین راشي یا هم په پاسپورټ یا په لیسنس باندې خپل اډسنس رجسټر کړئ یا ویریفای کړئ یا کنفرم کړئ مخکې له دې باید تاسو ورسره بانکي اکاونټ ټچ کړئ. که چیرته مو یو ځل خپل اکاونټ یا اډسنس اکاونټ چې دی هغه ویریفای شو ادرس مو ویریفای شو نو بیا دغه ستونزې سره تاسو مخامخ کیږئ. لکه ما خپل بانکي اکاونټ ورسره ټچ کړی نه و یا مو ورسره نښلولی نه و پیمنټ میتود نو اوس همدغه ستونزه ماته راکوي وایي چې تاسو نشئ کولی چې ایډیټ وکړئ. نو مطلب زه اوس پیمنټ میتود څه ډول اپډیټ کړم یا څه ډول یې ورسره ونښلوم. نو را به شئ دلته به کلیک وکړئ او دلته به لاندې راشئ د ګورئ پیمنټ دې ته چې کله راغلی دا به خلاص کړئ. ګورئ کله چې خلاص شو را به شئ دلته به کلیک وکړئ. کله یو خبرې ته مو فکر وي که چا $100 پوره کړي نه وي دغه ځای ورته خړ ښکاري. نو کله مو چې دلته کلیک وکړ اوس ګورئ دلته اډ پیمنټ میتود دی دغه باندې چې زه کله کلیک وکړم ګورئ تاسو به په همدغه طریقه سره هغه کوم سیستم چې دی هغه داخل کړئ. هغه بانک ته چې کوم بانک ته ورغلی تاسو ته هغه خپل بانکي اکاونټ له انټرنیشنل بانکونو سره تړي. لکه مطلب زما یې تړلی دی زما د بانک نوم چې دی دوست محمد هغه بانک اسلامیک بانک دی سویپ کوډ دغه دی د اسلامیک بانک او اکاونټ نمبر مې هغه به زه ولیکم. ګورئ دغه ټول ما ولیکل دغه اوس مطلب که تاسو چیرته دغه داخل کې خپل اکاونټ شماره او د سویپ کوډ او بانک نام نو ستاسو پیمنټ میتود اډ کیږي. اوس ګورئ زه دلته سیو باندې کلیک کوم او ماته میسیج ګورئ چې راکړي نو د دغه میسیج ځواب نشته د چا سره دا وګورئ دغه میسیج دی دا میسیج راکوي او زما پیمنټ میتود چې دی هغه نه اډ کیږي. خو تاسو باید فکر وکړئ مخکې له مخکې چې تاسو ادرس ویریفای شو نو باید هغه تاسو اډ کړئ. او یو بله ضروري خبره زما ځینې ملګري وایي چې زموږ اکاونټ ډیسیبل شو یا سسپینډ شو نو پښتو کې یو مشهور متل دی وایي که چاړه د سرو زرو ده چا په خېټو نه ده منډلې چاړه که د سرو زرو ده چا په خېټو نه ده منډلې. نو زموږ پښتانه داسې دي یوال په څه باندې ځان نه خبروي او که خبر شي نو بیا وایي چې میم زرما ټولې زما. نو تاسو کوشش وکړئ مخکې له مخکې چې زه تاسو ته دغه اکاونټ یا اپلیکیشن جوړوم مخکې له مخکې زه تاسو ته وایم چې تاسو باید تر یوې میاشتې پورې ډېر احتیاط وکړئ ځکه ستاسو هغه کوم اډسنس یا اډمو چې وي هغه د کتنې یا امتحاني دوره کې وي. که چیرته تاسو یو غلط قدم مو پورته کړ ستاسو اکاونټ ډیسیبل کوي او که چیرته له دغه امتحاني حالت څخه واوښتئ نو بیا برونز حالت ته ځئ هلته بیا تاسو دومره د پلټنې لاندې نه وای او کله چې هغې حالت څخه ووتی مطلب 3 میاشتو کې هغې حالت څخه ووتی نو تاسو بیا عمومي یعنې د هر چا ارشیف یا هر چا چې ډېر کارونه کوي هغه د امتحاني دورې څخه ووځئ نو بیا تاسو کولی شئ که چیرته زیاتې غلطۍ وکړئ نو بیا مو اکاونټ خرابېږي او که د سادې غلطیو باندې ستاسو اکاونټ بیا نه خرابېږي. نو ګورئ دلته زما اکاونټ چې دی ویریفای شوی دی په انویل کلیک باندې ما نه په میاشت کې $158 کړي دي او که چیرته دغه $158 ما نه په امتحاني دوره کې یوازې $8 کټ شوي هم وایي زما اکاونټ ډیسیبل کېده خو زه له امتحاني دورې څخه وتلی یم مطلب یعنې عمومي خلکو سره په کتار کې یم نو زما څخه یوازې $1 کم کړي دي. نو تاسو کوشش وکړئ ډېر کم کار $5 $4 د ورځې واخلئ هغه هم په صحیح ډول. او بله خبره دغه ځینې ملګري وایي چې زموږ اکاونټ ته پیسې چې راشي او ځینې بیا کته کېږي ځینې څنګه کېږي نو هغه ملګري د کوشش وکړي مخکې له دې چې هغه بل ملګري ته کلیک وکړي براوزر د صفحه کې. ځینې ملګري دا ډول غلطي کوي هغه غلطي دي چې وکړه نو اکاونټ د خامخا ډیسیبل کېږي. مطلب ما په وی پی این کې کاناډا انتخاب کړه ما احمد ته کلیکان وکړه نیم ساعت وروسته زه راځم هغه وی پی این خلاصوم د کاناډا په ځای امریکا انتخابوم بیا محمود ته کلیک کوم. که دا ډول غلطي چا وکړه د احمد او محمود او د خپله
د 300 اکاونټونه خطر سره دي. ځکه له خطر سره دي چې هلته ستا آی پی خو واخیستله، مطلب ته خو نیم ساعت مخکې له کاناډا څخه وې، اوس د نیم ساعت وروسته ته امریکا ته څنګه ورسېدل؟ ته مجبور یې چې خپل براوزر صفا کړې. ځینې موبایلونه چې دي د جیمو کمپنیو کې هغه یو ډول صفا کېږي او د مخکیني ورژن والا چې دی هغه بل ډول. هغه ما تاسو ته په پخواني ویډیو کې ښودلی دی، زموږ په یوټیوب چینل کې شته دي، هغه وګورئ، په هماغه طریقه باندې کار وکړئ. هغه ملګري چې غواړي موږ سره په اډموب کې کار وکړي، واتساپ سماره ورته په سکرین باندې ښکاري، په همدغه د موږ سره رابطه وکړي. او بله خبره دغه چې زموږ تقریبا 7 ګروپونه جوړ شوي دي، نو د 7 ګروپو هر ملګري ته چې زه ځواب ورکوم دغه ډېره ستونزمنه خبره ده. هر څه مشکل چې لرئ د خپل ګروپ له اډمین سره شریک کړئ، هغه به بیا ماته میسیج وکړي او هغې حل به زه انشاءالله درته پیدا کوم. نو نور مو په الله سپارم، ښې شېبې، ښه وختونه او په دعاګانو کې مو یاد ساتئ.